ما ځان ته وکتل بیګا په آینه کې تنها، هیڅوک دې نشي د ژوندون په صحاره کې تنها. ما ځان ته وکتل بیګا په آینه کې تنها، هیڅوک دې نشي د ژوندون په صحاره کې تنها. په دیوالو کې دغه ناسته خاموشي خوري سړی، خدای خو دې نه کړي څوک سړیه په کوټه کې تنها. او وفادارۍ تمه له چا نه کوي، ولې کوي چې خپل خپلوان دې هم پرېږدي په هدیره کې تنها. او له دې نه زیاته دله نور پکې ساتلی نشم، یو مې لالی دی یو مې خدای دی په سینه کې تنها. مننه. یو نظم وایم چې پروت داسې بې خبره نه ټپه کړې نه سندره، بې کماله بې هنره یې بې موره بې ټبره. ته راوغږېږه غره چې دا څه شوي په تا دي. د بدن ویښتان نختر دي ځیږ ولاړ دي برابر دي، ستا پراته کاڼي په سر دي، څه دي شوي په ځیګر دي چې پاڅېږې نه په بره. ته راوغږېږه غره چې دا څه شوي په تا دي. یې د چا مینې خوړلی یا د زور د عشق لیدلی، چې له پښو یې غرزېدلی مخ تې خړ دی غریب نیولی، چا کړې داسې بې اثره. ته راوغږېږه غره چې دا څه شوي په تا دي. جار څنګه دومره بېمانې یې که چا ویشتی له نږدې، یا پاچا د زمانې پروت په غټې خزانې، حال دې راکړه له ټټره. ته راوغږېږه غره چې دا څه شوي په تا دي. دا ته مړ یې که بېهوش یې، نه څه اخلې نه یې پروش یې، نه عادل خانه بدوش یې، پښتون په زور خاموش یې له خپل ځان نه ناخبره. ته راوغږېږه غره چې دا څه شوي په تا دي. یو وړوکی نظم بل وایم که اجازه وي. جار ای زوروره واوره یوه خبره واوره، ته دومره خوږ ولې یې له کبره کوږ ولې یې. تا کاروان نه دی لوستی، تا رحمان نه دی لوستی، هغه چې داسې وایي چې دیوالونه ګوره کله کاږه شي یاره، نو زر چپه شي یاره. دومره غرور مه کوه، دا تکبر مه کوه، ګوره پانی د دنیا 2 ورځې ژوند دی اشنا. محبتونه په کار نه دي جنګونه په کار، قصد او کینې مه کوه، نور دا لانجې مه کوه، دا تربګنۍ پرېږده، غم د روپۍ پرېږده، د هدایت واوره لږ نصیحت واوره، مینه خوره کړه هر خوا دغه ټپه کړه هر خوا. علمه یو تر بل جارېږئ، ما د محفل یاران لیده چې خاورې شي. د شیبه باران مشاعره د هرې جمعې په ورځ 2 بجې وروسته له غرمې ترسره کیږي. د ګډون او معلوماتو لپاره د شمیرې سره اړیکه ونیسئ: 0 شپږ څلوېښت 8 څلوېښت 102. پته: احمدشاه بابا مینه د داود خان سرو لارې 12 بلاک، 2 کوڅه د نابغه افغان خصوصي ښوونځی.